د غیر دولتي تنظیم ساحل په ریپورت کې ویل شوی 13 کال د خزو د قتل 1403 د اغوا 950 د تشدد 615 د جنسي تیرو 611 او د ځان وجنې 443 پیښې ریپورت شوې دي. د ریپورت تر مخه د خزو پر ضد د تشدد 4% پیښې په پنجاب 15% پیښې په سند ایالت کې 9% پیښې په خیبر پختونخوا 2% پیښې په اسلام آباد او د غراز 2% د پیښې په پرلپسې ډول بلوچستان، کشمیر او ګلګت بلتستان کې ریپورت شوی دی. د خزو د حقوقو فعالان وايي د خزو خلاف د تشدد رجحان تر هغه نشي ختمېدی تر څو چې په ټولنه کې پراخه بدلونونه را نوستل شي. کې بچوں کا کتنا نقصان کله چې د یوې مور سره زور زیاتی کیږي نو د هغې بد اثر په بچیانو هم پریوزي. د سره ماشومانو ته 2-3 قسمه نقصان رسي. هغوی چې دا ویني نو چلوي شي بیا هغه عمل هغوی په خپل هم کوي. بیا ګرانه شي چې په ټولنه کې بدلون راشي. په ریپورت کې ویل شوی چې په صنفي بنیاد د تشدد د پیښو څخه ښکاري چې په دې ټولو پیښو کې د 15% اغیزمنو کسانو عمرونه د 13 کلونو نه کم وو او وايي شمیرې په ګوته کوي چې د تشدد ښکار 21% ښځې چې عمرونه 13 کال دي په پرلپسې ډول د بد چلند د زیات خطر سره مخامخ دي. ماهرین وايي پاکستان کې په ریاستي او ټولنیز کچ د خزو په اړه بیانیه بدلیدل پکار دي. په دې بیانیه کې د خزو د حقوقو خبره کیږي خو د اختیار خبره نه کیږي. په دې بیانیه چې کار وشي، تعلیمي نظام کار وشي، په سیاست کې خزي راشي، مترقی سوچ زیات شي، بیا به او د خزي اختیار ومنل شي بیا به تشدد هم کم شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 8 د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په برني ایوان سېنات کې منظور شوی قرارداد کې راغلي حکومت د میرمنو لپاره د کار موقع ډېرې کړي، د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي او خزو ته د اجازه ورکړي چې د خپل صحت په اړه خپل پریکړې وکړي او د کم عمره په ودونو د بندیز ولګوي. د خزو د حقوقو فعالان وايي که هم په پاکستان کې د خزو د حقوقو په اړه په مرکزی او صوبایي کچ قوانین جوړ شوي دي خو د میرمنو پر ضد جرمونو کې د سزا کچه لا هم ټیټه ده. अगर इसकी आप कन्विक्शन रेट देखें که په دې ټولو کیسونو کې د سزاګانو شرح ته وکتل شي نو دا د 1% نه هم کم ده. دا د پاکستان د عدالتي او انتظامی نظام بد صورتحال په ګوته کوي. د سزاګانو کچه یو ځای د 1% نه کم ښکاری بل ځای 1% او چرته زیاته نه زیاته دا کچه 1.5% ښکاری. د ساحل په دې ریپورت کې راغلي چې د خزو خلاف د تشدد او تیریو ټولو ریپورت شو پیښو کې ککړ 40% کسان د هغوی پیژنګلو وو. په 14% پیښو کې د هغوی خاوندان ککړ موندل شوي او په 12% پیښو کې ناشنا کسان ککړ وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.